قدرمندو تاسو ته به پته لګېدلې وي د پروګرام په شروع کې چې شینا خیبر فیلس افتتاح ده نن او څنګه چې دوی خبره په ټیک ټاک کې هم کوي چې دونه لوی قراقور مې په سر د دوی ته په پروګرام کې هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو جهان مننه کوم ستاسو. مجاهده ډېر زیات مبارک شه. ډېره مننه. الله دې خوشحاله ساتي. شاخ نمبر 2 شو که نه؟ او جی او شاخ نمبر ماشاءالله خوشحاله شي. ترقي وشوه. بس دا د مینه ونه د 400 کتونکو تاسو ګوري څه به وایي ورته؟ 400 خلکو ته به زه دا پیغام ورکوم چې وګوره لږ زه خپله 400 وال یم. د 400 شوی یم 400 کې یم غټ شوی یم 400 کې ما په 400 ډېر زیات فخر کوو. بل چې کوم دی ما فلنې برانچ په مردان کې کولاو کړی و. مردانیانو ما له دومره مینه راکړې ده چې ما نه خپل ځان ورک کړی دی. نو ما ویل چېرې ما له یو قسم کې پردي خلک دومره مینه راکوي لکه مردانیان. زه د 400 یم هغه خلک د مردانو نو خپل 400 ته راغلم. ما ولې به خپل 400 وال مینه نه راکوي؟ نو د 400 د خلکو مینې له راغلی ما او مینه به دې غواړو انشاءالله تعالی. سپورټ به دې غواړو. صرف مینه نه ده که نه خوراک پکوي نو ریټ پخه وي که نه؟ نو سپورټ هم یادوم که نه چې سپورټ به م راکوي. لکه تاسو به هغوی سره کومک کوئ هغوی به تاسو سره کومک کوي. او جی او انشاءالله تعالی ریټونه به چې کوم دی مناسب وي. خوراک به د دوی د خوښي. بل چې خوراک کې څه مسله وه نو تاوان به مونږ وي. ډېره زیاته مننه مجاهد بھائی. یو ځل بیا مبارک شه او الله دې کامیاب کړه. ډېره مننه. خوشحاله شي او الله دې هر یو غریب چې کوم دی د فردي مزدورۍ نه وساتي او الله دې هر غریب له چې کوم دی خپل داسې وړوکی شان کاروبار ورکړي لکه څنګه چې مال راکړو چې د هغه ګزران پکې چې د هغه ګزران به کېږي او په پیسو باندې چې کوم دی مړښ نشته دی. یو سړي له کو چېرته مطلب 1 لاک روپۍ راغلی نو هغه چېرته 2 شي او چې 2 له راشي نو چې 3 شي نو انسان دی په پیسو باندې مړښ نشته دی. خو شکر ایستل پکار دي. هر انسان له هر مسلمان له هر غریب انسان لري الله په کوړو کې شانتي روزګار ورکړي. امين امين. قدرمندو دا موږ سره مجاهد بابک نور ملګری دي. نور ملګری دي داسې توقع لګو دوی خو خپل هم ویلاګ تیاروي دوی خپل هم ریکارډینګونه کوي خو زموږ نمبر به پکې هم راځي. صحیح ده که زموږ نمبر به پکې راځي. بالکل ولې نه ولې. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده مختلف سلیبریټیز راغلي دي. دا انسان خو به تاسو پیژنئ ځکه چې ما سره په 2-3 مرکو کې هم ناستې کړې دي. نو زه خو تاسو ته نه وایم چې ما سره څوک ولاړ دي. دوی به درته په خپله ووایي چې دا څوک دي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ستاسو یو جهان مننه اسدالله جانې چې تاسو بیا راغلی یو ځل بیا موږ سره ودرېدې. الله دې ټول عمر دغه شانتي موږ د کامیابۍ اړخ ته بوځي او خوشحالۍ دې الله راولي چې په خوشحالو ملاوږو په غم نه ګورې. دا راته ووایه نازکې چې کوم ځای ته راغلی یې؟ زه راغلی یم د شینا خیبر پیرس ته چې د هغوی رسټورنټ ایستې دي. نن د هغوی افتتاح ده. موږ افتتاح له راغلي یو او الله دې هر انسان دغه شان کامیاب کړي. نن چې څنګه شینا کامیاب دي دا زموږ د ټولو کامیابي ده. نو ستاسو مننه. ډېره زیاته مننه. څه به وایې چې هلته کې کوم مردان کې د دوی کوم شینا خیبر زنده مچلي د هغې د کامیابۍ نه بعد دوی دلته رالل نو ښکلې کاوش دی که نه؟ جی بالکل ښکلې دی. ځکه زه به دا ووایم چې شینا په کم ټایم کې په هغې کې دومره کامیاب شو چې دا د خیر بل ځان له وویستو. نو الله دې وکړي چې د دې نه زیات کامیاب شي. نو کامیابي پکې شته او په سوشل کې هم ښه دغه د ړومبې پهچان هغه د سوشل نه کړی دی. هغه خو سوشل پسې سپکه نه ده ویلې. د خلکو مینوالو یو جهان مننه کوم چې دومره قیمتي ټایم کې دومره ټایم وله ورکو او بیا هغه دغه شانتي یو روزګار شروع کړه. هغه روزګار یې دومره سوپر هیټ کامیاب لاړو چې ورپسې بل شروع کړو. نو الله دې ټول عمر دغه شان لري. خپل انداز کې ووایه د 400 کتونکو دې وخت کې تاسو ګورئ د 400 کې پی کې په شیشه باندې خپل انداز کې کوم چې تاسو د اکټ انداز وي ورته ووایئ چې د شینا خیبر پیلس ته راشي او که رانه شي. جی زه خو دوی ته دا خبره ضرور کوم زار قربان چې لازمي راځئ نه شینا خیبر پیلس ته ضرور راشي. زه به ستاسو انتظار کوم ځکه چې په دې کې به ورسره نازکه دغه شانتې ناستې دا نن چې څنګه ولاړه ده خو به یې په بله اړولي یې د خلکو برید په تا واخو من خپل نه لکه د خلکو خو به تاسو په بل اړولي او د خلکو برید په داسې تا وهم ام راشي کینې سم پکار دي څه خورې څه کې نو دلته هر قسمه کانې ملاویږي نو بیا انتظار د څه خبرې ضرور راشي ضرور به ټوکې ثانک یو سو مچ. ډېره زیاته مننه قدرمندو. دا موږ سره نازکه بیبي چې تاسو په مختلف کرکټرو کې ګوره تاسو ډېره زیاته خوښوي هم خو خلک زه یو پرسنل تاسو کوم چې خلک دا پوښتنه کوي مانه وایي چې نازکه ډېره زیاته کم راځي په سکرین باندې وجه څه ده؟ جی په سکرین باندې ما په
مختلف چینل باندې کار کولو شکر د ما اوس خپل چینل کولو کړي نازک واینز په نازک واینز او شینا واینز په دې دوه واینزونو باندې کار کوم څه په دې دوه واینزونو راځم نو که چاته پته نه نن د پس نه ځان ته پته ولګوي دا دوه واینزونو سره سبسکرایب کې لایک کې مرګرو سره شیرینګ کې په هغه باندې زموږ نوی ویډیو نازک واینز او شینا واینز په دوه چینل باندې جینو دا د سره سبسکرایب کې مرګرو سره شیرینګ کې خپل خپل خاکي ډرامې مزاحي پارټونو وګوري ظالمانانو نازک جی جی ډیره زیاته مننه خوشاله راته اوسه نور ملګرو سره به هم خبرې کوو قدرمندو چېرته به ځای نه د 400 KPK نیوز سره به اوسه قدرمندو زمونږ په څنګ کې ناست یو بهترین کیریکټر یو بهترین اکټر او زه به دا ووایم که نه چې په ډېر لږ وخت کې دوی ډېر زیات نوم پیدا کړو تاسو ټول به یې ښه پېژنئ خو زه درته بیا هم وایم چې موږ سره فرحان عرف نادان موجود دی او په خپله وینه کې د پري خاوند د دوبۍ نه چې پټ شوی السلام علیکم وعلیکم السلام اسد بھائی څنګه ژوند دې ښه دی برابر یې که نه شکر دی شکر دی الله دې قربان نشم بالکل امن او امان دی ریکارډینګ څنګه روان دی والله ریکارډینګونه ډېر بهترین طریقې سره روان دي ګرمي وي پکې ډېره زیاته دی ګرمۍ د وجې که زما تاسو د ایکسپریشن ګوره زما د لباس ته ګوره زه ډېر ګډوډ یم هایډریټ شوی جی جی بالکل خو اسد وایي داسې زموږ ورور به یې سړی دی که نه نو ده ته انکار نشو کولی وي دوه درې خبرې کوم هېڅ خبره مشکل نه ده صحیح ده ګینالن کې والله خبر هم نشم کول بیمار یم او ډاکټر نه رالم خو دلته بیا اسد بھائی ته پته شینا ځان له د هوټل یو پرانسته کړې ده زموږ یو غریب ورور دی په کامیابۍ باندې خوشحالي دا خو زه بار بار وایم موږ سره به میډیا کې و د میډیا نه چونکې دغه څیز کې مستقبل نه جوړېده ځان له به د هوټل طرف ته بس مخه وکړه نو خوشحالي وي چې انسان ځان له روزګار روان کړي ځان د څه نه شته کړي او څه طریقه باندې ځان بچو دپاره کامیابۍ او بچو دپاره څه نه څه ذریعه جوړوي دا دپاره ښه خبره ده ښه سوچ دی موږ هم پې خوشحالي امید لرم دا ټول ملګري پې خوشحالي اسد بھائی لکه تاسو د شینا خیبر فیلس افتتاح له راغلی افتتاح له راغلی چونکې زموږ نن ریکارډینګ هم خو د ریکارډینګ نه علاوه زموږ د رور د افتتاح ډېره ضروري وه ځکه چې موږ ویل چې خوشحاله شي او حالان کې موږ ولې نور څه وکړو خو زموږ په راتګ باندې به هغه د زړه ته لږ سکون هم میلو شو لږه مینه به مو ته میلو شي ډیره زیاته مننه قربان دې شم اسد الله دې زړه کې مو څه شته نه هېڅ نشته ټولې خبره وي نه نه 400 والو ته به وایي چې راشي دلته که نه د 400 والو دپاره دا پرانسته کړې ده قربان دې شم او بیا د پېښور خلکو ته هم ډېر نږدې دي نو زه یم چې انشاءالله د پېښور څونه ملګري 400 ته خو نږدې 400 کې داسې ښکلي هوټل شته هم نه لکه د شینا غونډه کې صفایي سره کانه پینې ښکلي ده الحمدلله نو الله دې ژوندی ساتي او الله دې خوشحاله ساتي او الله دې د پښتنو وروڼو دپاره ښه کار واخیستی ډیره زیاته مننه قدرمندو یو بل ویلن موږ سره ناست دلته کې چې په هر یو ډرامه کې د نیگیټیو کریکټر وي خو هغه ډیر زیات ښکلی نباوي او د خپل انداز دی یو خپل سټایل دی د ډایلاګ چې واورئ هغه سړي له مزه ورکوي ماشومان ورته هم ډېر زیات خوشحالېږي دغه د بل سواتې راغی دوی ته په پروګرام کې هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام اسد صاحب ستا هم یو جهان مننه چې موږ له د خبرو موخه راکړه نو الله دې عزت وکړه ډېره مهرباني څه دی نوم دی زما خپل نوم عثمان دی او په دغه کې خو په شلو نومونو باندې په ډرامو کې پیژني شینخالی کې په څه نوم باندې په شینخالی کې په سالار نوم باندې فرحان صاحب پکې زما ورور دی خو دا زما ورور په دې وجه رالی چې دی کله زما خلاف وي نو بیا یې زه وژنم اسد صاحب نو هغوی ما ته وویل چې نه دا ځل یې رور شه چې دا هلک ژوندی پاتې شي د اخرې پورې یعنې چې زه په ډرامه کې یم او فرحان صاحب پکې نو د هغو پکې مرګ زما د لاس وي تاسو دا ما ته وویل چې تا یو واده هم نه دی کړی په هغه ډرامه کې راځو بیا د خپل ټاپک له راځو خو تاسو یو واده هم نه دی کړی دلې دوه وکړل خوشنصیبه نه دی خوشنصیبه ولې نه دی او بله دا خبره چې پته نه لګي زه د خپلو مشران چې زمونږ کم دي دوی پکې مال نه راکوي دا د واده عزت دا هم یو د عزت څیز دی خو دوی پکې مال عزت نه راکوي زه اوس څه وایم ده باندې ټول مین دي یو خو خیر بله خبر دا چې دا لږ مخ ګلوم کوي ښایسته دی که نه دغه وجه هم د خلک یې خوښوي جینکۍ هم خوښوي او موږ خو داسې کرکټر چې لکه د کلي ساده باده شډل بډل نو ما باندې څوک دونه فوکس نه ساتي واه 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 چپاړې اچولې او تاڼۍ کولاو او دا ټوپک سره مو کار وي ټوپک سره زمونږ کاري سره دا خلک به دا سوچ کوي چې عثمان به په داسې ژوند کې هم ټوپک وي او دوی به وي او بس داسې هغه ګندګي ټایپ به وي په ریل کې راته زه ووایم که نه چې زه د شپې ودېم که نه او څو ګنټو شی وکړي نو زه په کټ کې
ټوپ وایم زه یم چې څه چل شو زه دونه یریږم د دې ټوپک او د دې هر څه نه زما ډېره زیاته الرژي ده خو کرکټر زما اوس دوی ما لږ چې زما په مخ باندې دغه جوړېږي نو ما له پکې څه دغه کار خلک خوښوي په دغه کرکټر بس الله دې د خلکو عزت وکړي استاد دې مال عزت وکړي او یو جهان من اساس مال خو خبرې نه راځي عثمان چرته راغلی دلته راغلی یو د شینا ځان له یو کاروبار خپل شروع کوي هوټل شروع کو نو د خپل مستقبل هر سړی په خپل ځان باندې خپويږي چې یو سړی وي چې را ما وینځونو کې یا ځل بچول له 70 روپے ګرځم یا د هوټل په دې روزګار کې چې ار یو روزګاری نو شینا په کې دالر اختیار کړه او شینا کې یو کار دی چې ارس تلاش ورشي نو بس الله دې ول به اوس ترقی ورکی مبارکي وته وای بس زمونږ د طرف ته ډېر زیات مبارک شه مبارکي خو ته ویلې شوې ده ځکه چې تاسو دلته رااله او بس دا مبارکي ده بل اسد صاحب زه یو دوه خبرې کومه دا الک ببور شي زه دا خبره د دې وجه کومه چې زه کله ماشوم کنه او صاحب په مایک خبرې کولې زه بوت ناستم نو ما به چې ما سره ګټه یو زول د اثر ولم نو زه په مایک خبرې ډېر نه کوم چې زه خلک بور نه کما نو یو جهان من نه بور کیږي تاسو نه څوک هم نه بور کیږي دا څومره کریکټر چې دلته موجود دي کنه یقینا ساتي تاسو ته خلک خوشحاليږي بس الله دې عزت وکړو ډېر مې نور خبرې بس زمنګ مشرو کی سر مشر علي خان دا تاسو مشر اجي دا زمنګ مشر څنګه چې ما تاسو ته پروګرام به شروع کیوي چې زه شینا خیبر پیلس کې موجود یم یعنی هوټل کې موجود یم یو بهترین کریکټر موږ سره موجود دی چې دوی بخپل نامه او خپل پیژنګړی تاسو سره خپل کوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه کنه زه خو مو په بدنصیب باندې پیژنم بالکل ډېر منول زما چې کوم دی هغه ما بدنصیب باندې پیژنې پای کې زما نیلنوم دی او ریل نیم زما یمی پټان دی ایمی پټان په ټیک ټاک باندې ما یمی پټان بالکل یمی پټان نوم دی څنګه رااله دی اړخته د کریکټر ته څنګه رااله بس شوق زما بچپن نه اکټینګ سره بس په دې وجه باندې د کور نه څه مشکل هو نشته در مشکلات ول ډېر زیات مشکلات اوس هم ډېر مشکل داجی به بشته داجی نشته به بشته به نه خپکیږي بس اول خفقیدا خلکو پیغورون باور کولو د سه خو بس ته چې دا کریکټر د زکو کریکټر خو زموږ بوختانه خو نه پوي کنه خو وای شي دا دم توپ د سه غسي خبر هم دغه دا چې خبر راځنه وای دا پلان کې دم دی بالکل هم دا کسه دا او مون خو د مینال په خپل باندې خندار راولو خلکو نه درته مینه ملاویږي کنه راکی ول نډیر د خلک د مسافر هم چې کوم د سیمنوال پاکستان کوم دی نو مين راکی ول نه کوم ته هم لاړ شو عزت را چرته ولاړ اوس شینا هوټل کلاو کړی دی نو اغل ته ګل غټه ده تاسو خو نه اعلان تاسو خو ګل غټه نو زما په عثمان आवाज کوي په مختلف نومي کنه په بدنصیبه کې نیلا په خپل وینه کې شبنم د مخ چې بسم ظلم کو بالکل خو خو خدای میراته که خو نه راغلی بالکل هغه ډیپټي هغه په دې وجه پاتې شوی او کنه موږ باغی ته غوسه کېده چې لکه داسې دي بالکل هغه ډېر خلک هم غوسه چې دا هغه سره ظلم کې خو هغه اکټینګ او استاد پر یو میسج موږ ورکولو او ماته موږ بالکل आवाजونه دي ارنونه دي صحیح نو اخري خبره صحیح بس زه وایم چې ازما سمر منوال هم د لاد خصات عباس سات او د مسلمانانو کوي او موږ سره پر خبر ویډیوز جوړو او دا چینل 400 د پی کې نیوز 400 د کې نیوز کم دي نو دا سبسکرایب کې لازمي زما سمر منوال هم دي او د ویډیوز ګوره سپورټر کې ډیر زیاته مننه قدرمندو زه اجازه قدرمندو شینا خیبر پیلس کې موجود یم یعنی د شینا هوټل دویم برانچ کې موجود یم په 400 کې او را سره مرچکی خان ناشته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خپل نامه مسله جی ذاکر الله نوم مې خو په مرچکی باندې مشهور ما ډیر خلک ته په مرچکی خان پیژني بالکل جی په وینس کې ما ته مرچکی خان نوم تمانچه در سره نشته او تمانچه خو ماشاءالله دا سره ده په بڑا خبر ځاتي په وینس کې مخ کې کنه مخ ته وي بالکل مخ ته وي هغه خو به زمون کریکټر داسي وي نور دړنه خصړې ما داسې دغه شکر دې نه کو بس خلکو خندول خوشحالول د لپاره کوشش داسې کو کریکټر زمون داسې وي چې لکه په خواني چې کوم مشران یا خانانو د تمانچه شوق کو زمونږ ډېر ناران پښتانه تیر شوي دي نو د هغې هغه ګیټ اپ د هغې هغه دغه مونږ استعمالو نو په چا کو بدم لګي نو معافي ته غواړو بالکل
دا راته ووایه مرچکي خان چې تاسو دې وخت کې په 400 کې موجود یا خو کوم ځای کې موجود یې؟ دا وخت جی د شینا چې کم دی نو خیبر پیلس هوټل دی په نوخار روډ باندې د تورنګزی بابا ټاون تورنګزی بابا ټاون کې د مرکز سره خوا کې نو په هغې کې نن افتتاح و د شینا دغه نو موږ به ته بالکل داد ورکوو او مینوالو ته مرکلي وایو چې راتلی شئ په دې کې به تاسو ته ښه خوراکونه میلاویږي ښه ښکلي سټاف دی او یو په مردان کې هم دی خو دا یو بل برانډ د 400 مینوال لپاره شینا کولو کو یو ډېر لوی ریسک واخیست نو الله دې پکې کامیاب کړي بس موږ خو بالکل دعا به ورته کوو جي ډېره زیاته مننه قدرمندو د موږ سره مرچکي خان دوی سره به ګاهې موږ به ځو د دوی ځای ته دوی سره به ریکارډینګونه هم کوو چېرته به ځای نه د 400 KPK نیوز سره به اوسئ اخري خبره ورځو شینا مجاهد له یعنی مجاهد بابک له ورځو هغوی سره به خبرې کوو او بیا به ستاسو نه اخلي اجازت چېرته به ځای نه د 400 KPK نیوز سره اوسئ قدرمندو فاینلی شینا مجاهد یعنی مجاهد بابک کوم چې د دې هوټل آنر دی هر سره موجود دی خو خپل ګیدرینګ وشو ملګری رالل ملاقات وشوې روټۍ وخوړې شوې افتتاح وشوه د دې هوټل مجاهد بابک څه به وایه دې حوالې سره بس د خلکو ډېره مننه کوو چې رالل او بیا زیات کر چې کوم دی خپل ټیم والا خو زه رالل د هغوی ګاونډ ته رالم د هغوی کوڅې ته رالم هغوی به ملامته کېږي خیال دی چې را نه شي شکریه ادا کوو ټول ملګري ښه په جمع سره رالل او زما ستا هم شکریه ادا کوو په زور په ځان باندې در باندې شکریه الله مڅې بې زه وبخه الله هم خوشحاله کړه چې موږ له دومره مینه راکوئ موږ د دومره مینې قابل نه یو دا راته وایي مجاهد بابک چې سټارټ خو واغشته تاسو که نه څه آفر به وي 400 والو دپاره که نه بالکل جي آفر وي د غریب سړي دپاره وي مالدار خو خوړی شي مالدار سره خو پیسې وي او جي تاسو ته به څنګه پته لګي دا غریب دی او دا مالدار دا خولې نه پته لګي چې دا خولې نه ما جوړ د ګاډي نه پته چې لکه مطلب کړی وای چې ساګ بنی بس پوه شي غریب دی تاسو چې مالدار راځي وای چې ساګ بنی نو بیا هم پته لګي لکه مالدار دې سی وای چرته ساګ بنی او لکه چې خو وای چرته ساګ بنی مړه څه چې د دنیا لار وی هغه به وي او جی واو ټول خوراکونه به ملاويږي منګه خوړو کابلی فولو تاسو د هوټل بهترینه ذایقه خپل ذایقه ورسره ملای بوټي و ورسره سیخ کباب هم ډیر زیات خپل ټیسټ وکړ ډیر زیات مزه وکړه استادان مراوستي دي بس کار ټیک ته کنه او جی د افغانستان نه مراوستي شاباش نو کتون کو تبسوي 400 کتون کی تاسو دی وخت ګوري د 400 کتون کو ته دا درخواست چې راغله ما تاسو مینی لراغله ما تاسو لراغله ما تاسو کلی تراغله ز خپلم 400 والے ما بس سپورټ برا کوي او مینا برا کوي او ان شاء الله تعالی زما د سړی وسم قدرمندو دا مجاهد بابک اور پښینا چې تاسو دا وی خبره وره ډیر خل انسان دی ډیر نایس انسان دی او ډیر جانانه لګته څوک هم چې راشي ورسره داسې ملاقاتونه کوي لکه ته به جوړې ډیر عمر ورسره ملاقاتونه شوي دي تاسو هم راشه تاسو ته به موږ هم دعوت درکو چې راشه شینا خیبر فیلسته ښکلې خوراکونو نه مزې واخلئ بل چې دا کوم لوکیشن دی ډیر بهترین دی د سکون دی چې تاسو راشي او دلته کې خوراک کوي پیسې به مو کم خرج کیږي مزه به درله هم درکوي نو تاسو ټولو ته وایم چې خپل بیګم جانان د کورونو نه راوباسه رای ولې دلته کې چې روټي وخوري د شینا خیبر پیلس کې او د روټي نه مزه واخلي او د لوکیشن نه مزه واخلي قدرمندو پروګرام هم په دې باندې راټولم هر ځکه چې خادباد بریالي اوسه ما یعنی اسد الله جانی زما مجاهد بابک عرف شینا په خپل خصوصي دواګانو کې یاد ساتئ امید د خپل خپل خسترب نه لره چې زمونږ په دواګانو کې بتل تاسو موجود یې او پرېږدم هم په دې دعا سره چې په ډیر بخون کې رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته